بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې روغ جوړ به جی ټی آی وای سټي گیم د کمپیوټر گیم داسي موبایل کې انسټال کړئ. ډېر زبردست گیم دی دوستانو. ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرې تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ضرور کلیک کړئ وایي چې زه دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړم چې چېرته مس نه کوئ. دوستانو لومبۍ به ګوګل ته لاړ شئ، هلته به ولیکئ جی ټي آی وای سټي apk به ټایپ کړئ او انټر کړئ. دا چې انټر کړئ لومبۍ تاسو ته راغله ډاونلوډ ګرینډ تھیف آټو وای سټي apk اپ میرر. دا ویب سایټ چې کولو کې ډایرکټ دلته به راشئ، تاسو به لاول په ډاونلوډ apk فایل ډاونلوډ کړئ. دا یو او بیا به دویم دا کیش ډاونلوډ کیش او ډبل بي فایل چې کوم دی دا یو دا به را ډاونلوډ کړئ. دا چې را ډاونلوډ کړئ دا سور نشان والا دا را ډاونلوډ کړئ. نو دا هم الریډي را ډاونلوډ کړی دی. لومبۍ به د apk فایل را انسټال کړئ. دا چې انسټال کړئ نو اوپن کوئ به نه، صرف په ډن کړئ. دوستانو دا گیم کم از کم چې موبایل کې 2GB ریم وي، تقریبا 100GB میموري، نو هغه موبایل کې کار کوي صحیح طریقې سره. دا به ډن کړو، بیا به د دې فایل ته راشو چې کیش فایل چې کوم موږ ډاونلوډ کړی دا فایل به موف کو وابایډو دغه فولډر ته دا به کلیک کو، دا موف پاس لومبۍ به ووهو، انټرنل سټوریج ته ولاړ شو، انډرایډ فولډر ته ولاړ شو، د انډرایډ فولډر ته ولاړ شو، دا به اوپن کو او او ډبل بي فایل چې کوم دی دې دیم نمبر فایل ته به دې کې به ډن کو، دې ته به موف کو. دې ته ټرانسفر شي ټول مکمل. دا ټول موف شي نو بس بیا گیم به اوپن کو. دوستانو دا چې کله موف شي نو بیا گیم موږ اوپن کو، بس بیا چلیږي زبردست. بس به موږ راشو واپس apk فایل ته چې کوم موږ انسټال کړی په هر ډیسکټاپ ته به راوځو مینو ته، دا به اوپن کو. دا چې اوپن کی بس دا نیو گیم سٹارټ شو. موبایل ډېر زبردست گیم دی دوستانو. هماغسې سمپل څنګه کمپیوټر کې جی ټي آی گیم دغسې موبایل کې هم زبردست کېږي، ډېر ښکلی هماغسې. دوستانو که دا ویډیو هم خوښ شوي نو پلیز ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. الله امان.